کوم ګورو تاسو مخکې فلمونه چې کوم زاړه فلمونه د بدر صاحب دي د وخت یا دای وخت فلمونه تاسو ډېر غټي کریکټر کولی اوس تاسو کریکټر ډېر کم دغه طرف ته راوړل سوچ اوس فلمونه کم شو اداکاران زیات شو ځکه موږ ته کار کم ملاويږي ډېر بند شوي دي ډېر زیاتو خلکو چولې بند دي او خلک پکې فلم انډسټري پرېښوده لاړه خپل کورونو ته بل کاروبارونو کې لګیا دي خو دا دی چې انډسټري سره زموږ رزق دی ما چې خپل دلته څلور بچي زما واده کړی ما ښه به شي انشاءالله انډسټري به ښه شي دا نوي ټیلنټ را روان دي چیما صاحب راغلو نور خلک هم را روان دي دا ینګ جنریشن به انشاءالله ښه فلمونه به جوړوي او ښه کار به کېږي انشاءالله الله په حکم سره نو دا فلم انډسټري بیا به آبادېږي انشاءالله بینکاک سریلنکا هانګ کانګ ډھاکا بیا سریلنکا او پنځه فلمونو کې تللی ما دا اردو فلمونو کې اردو پنجابي پښتو والا خو کراچۍ پر نه دي نو ته دی چېرته بیا روړه خدای دپاره دی چېرته تللی شي خبر زما د سیټ په نن شوټینګ کو لګی یو چیما صاحب هم دی نور خلک هم دي راسره نن ګرم پکچرز کېږي دلته زموږ کار ختم شو موږ اوس روان یو د هغې کار شروع کېږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کاټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او موجود ما یو وار بیا په لاهور کې د فلم پیښور زماره په سټ باندې قدرمنو د فلم ریکارډینګ تقریبا یو هفته چلی د دای نه بعد په دې کې بریک راغی دای نه بعد اوس بیا تقریبا د 10-15 ورځې بعد د ریکارډینګ دوباره شروع شو په لاهور کې د ریکارډینګ دوباره شروع شو په تیزه سره روان دي د وخت زما سره د پښتو د فلم انډسټري یو ډیر تکړه هنرمند یو ډیر سینیئر اداکار اشیر خان لاله موجود دي چې تاسو لپاره پیژندل نوم دی صفټ بنانه دی په کریډ باندې بشمیره سپر هټ اردو پښتو پنجابي فلمونه پراتی ډیر زیات کار کوي ډیر زیات سټرګل ډیر زیات مهنت دي دوی سره د وسلو خبرې کو لاله په پروګرام کې طاهر کالی هم ستړي مشه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر ټیک ټاک څنګه تن سبا څه حالې زلي دي بس لګیا دي پښتو فلمونه شروع دي خیر سره دغه په خبر زما د سیټ په نن شوټینګ کو لګی یو چیما صاحب هم دی نور خلک هم دي راسره نن ګرم پکچرز کېږي دلته زموږ کار ختم شو موږ اوس روان یو د هغې کار شروع کېږي د چیما صاحب د ایروان دې کې ستاسو څه کرکټر دی یاره بس دې کې دا دی چې سواتی محمد حسن سواتی او خپل دواړه دوستان یو او ښه دی کار ښه دی انشاءالله کوم ګورو تاسو مخکې فلمونه چې کوم زاړه فلمونه د بدر صاحب دي د وخت یا دای وخت فلمونه تاسو ډېر غټي کریکټر کولی اوس تاسو کریکټر ډېر کم دغه طرف ته راوړل سوچ اوس فلمونه کم شو اداکاران زیات شو ځکه موږ ته کار کم ملاويږي اداکاران زیات شو فلمونه کم شو مخکې په فلمونه ډېرو اداکاران کم وو موږ ته ښه کار ملاوېده اوس فلمونه کم شو اداکاران زیات شو کوم ګورو فلم ملنګي او د جانان د سپر هټ کامیابی نه مات کوم ګورو ډېر زیات پروډوسران میدان ته رااله د پروډوسرانو ډایرکټرانو حوصله ختم شوی تقریبا په اختر کې یو اختر کې بل اختر کې فلم تقریبا نور فلمونه ختم شو دای نه بعد که زو ګورم نو زم تقریبا ډېر فلمونه شروع شو نو خبشي ان شاء الله انډسټري به خشي دا نوي ټیلنټ روان دي چیما صاحب راغلو نور خلک هم روان دي دا ینګ جنریشن به انشاءالله ښه فلمونه به جوړوي او ښه کار به کېږي انشاءالله الله په حکم سره نو دا فلم انډسټري بیا به آبادېږي انشاءالله امید دشته چې آبادۍ طرف ته روانه ده ښه ده دې ټایم کې ډېره ښه ده فلمونه هم جوړېږي او معیاري فلمونه جوړېږي لګیا دي تکړه فلمونه دي انشاءالله فلم انډسټري به ښه شي کوم ګورو لکه د فلم سره د ډېرو خلکو رزق تړلی دی تاسو شو ټیکنیشن شو کیمرامین شو یو څه بل څه لکه ډېرو خلکو رزق سره تړلی نو دا فلم انډسټري په تباهۍ طرف ته روان نو ډېرو خلکو چولې به بندې شي ډېر بند شوي دي ډېر زیاتو خلکو چولې بند دي او خلک پکې فلم انډسټري پرېښوده لاړه خپل کورونو ته بل کاروبارونو کې لګیا دي خو دا دی چې انډسټري سره زموږ رزق دی ما چې خپل دلته څلور بچي زما واده کړی ما هر څه کړي د فلم انډسټري د وجې وروړه موږ دلته نه ګټلي دي او دلته نه بچو ته سبق هم ورکړی دی بچیانو ځوانان دي ماشاءالله او ښه سیټ وي موږ دلته فلم انډسټري د وجه ده موږ ډېر زیات سیټ یو والله که زموږ ډېر هنرمندان دي اکثر د فلم انډسټري ته بدې ردې پسې ویار دي خو موږ له ایس را نه کړه دا را نه کړه نن که شیر خان لاله زه پیژنم نو دغه فلم انډسټري د وجې پیژنم بالکل زما شناخت چې د فلم انډسټري د وجه وه چې دا خلک د اکټرانو ته څوک صاحب وایي که نه صرف د فلم انډسټري د وجه والله صاحب خو خپل کور کې هغې ته څوک نه وایي والله د فلم انډسټري د وجه صرف
نو څه غواړي چې مطلب فلم انډستری سره څه په طرح کې روانه شو؟ ډېره ښه ده اوس خو ډېره ښه ده انشاءالله الله به خیر مونږ خو دوا دا دی چې دا انډسټري وچلي دې ټولو خلکو رزق دی پکې ټیکنیشینز دي کیمرامینز دي میک اپ مینز دي مطلب لګیا دي غریب هغوی دې ټایم کې پریشانیانو کې وو خو اوس څه ښکاري چې انشاءالله فلم انډسټري به ښه شي. زموږ ډېر هنرمندان چې کوم دي کم غټ سټار دی خو لکه الریډي لکه مطلب برابر دي دا کمزور اکټران چې کوم دي ډېر په لاندې دغه باندې روان دا چې کوم روزانه ګټي او روزانه کور توړي هغوی لږ پریشان وو هغوی پریشان وو ښه به شي انشاءالله ښه به شي بس دا نوي چینل چې کوم را روان دی دا به د فلم انډسټري انشاءالله بیا ژوند به ورکوي انشاءالله. مطلب ستاسو خو چې کوم دا اکټران دي دوی خو په دیاړې مطلب کاري که نه زیات خلک دیاړې والا دي نن سبا پر ډې مطلب روزانه دومره والا بس کار کوه زه مخکې به اګریمنټ کېده اوس دا چې مخکې به اګریمنټ کېده دا کارانو ټولو که نه اوس دا چې خپله دیاړي والی اوس دی کور سره تاسو ته په یو فلم کې مخکې چې کوم مطلب دا چې اګریمنټ کېده پای کې تاسو ته اګریمنټ یو فلم کې څومره پیسې ملاوي؟ یاره ما 50 پورې اخیستې دي 50,000 پورې ما اخیستې دي دې نه بره نه 50,000 لوی دغه دی په یو فلم کې تقریبا 100 ورځې ریکارډینګ ور فلم 15 ورځې به مو 20 ورځې به مو چې څنګه ته فلم سات سره چې پیسې دي نو هغه به زر جوړ کړي چې پیسې ورسره نه په مزه جوړي نو بیا موږ هم ټایم زیات لګي ته او بیا تاسو تاوان کیږي تاوان خو دې بالکل تاوان خو دې تاسو ډیر زیات کار کړی اردو کې کار کړی پښتو کې کار کړی پنجابي کې کار کړی چې ته اوټ کنټری د بغیر پاکستان نه بهر کې تلې کړ او کنه کوم کوم ملکونه دي بینکاک سریلانکا هانګ کانګ ढाका بیا سریلانکا او پنځه فلمونو کې تللی ما دا اردو فلمونو کې پښتو اردو پنجابي پښتو له خو کراچۍ پر نه دي نو ته دای چېرته بیا روغه خدای لپاره دی په چېرته تللی شي د پښتو سرکټ دا خو کراچۍ پر نه دي روغه اوس په لاهور کې یا زیات مانسیره دا غرونو لپاره اگر ماحول هغوی ته پکاري بس کوم فلم د لپاره بار تللی تا کوم فلم هغې کې دوه شمي مراو او یو د سید نور صاحب حاتم رساقي یو بل بیٹا یو جنگل کوین سید نور صاحب هغې کې سایم او تقریبا غالبا بس هغې کې موږ یو میچ تلته یو میچ سریلانکا کې جی مطلب تا د شوق سره ډېر سیلم پکې کړی دا خو شکر دی موږ جازونه سیلونه کړي پکې وروړه دا مزې خو پکې شته که نه د دې فلم نه د څومره دې کهانۍ مطابق دې نه څومره امید دا پېښور زمان یاره الله دې وکړي هټ شي دې کې زموږ دوستان دي چیما صاحب دی نور خلک هم دي موږ هر فلم له دوا کوو موږ بالکل چا فلم ته بد نه وي وروړه هر فلم ته دوا کوو ښه وي چې هلته خلک یې خوښ کړي نو دې بیا هماغه ستا والا خبره چې بیا به چولې بل شي بالکل مهرباني قدرمنو شیرخان لالا موږ سره موجود و د فلم پېښور زمانې په سیټ باندې موجود و د فلم ریکارډینګ ډېر په تیزۍ سره روان دي دې کې د پښتو فلم انډسټري تکړه هنرمندان شامل دي ارباز صاحب دی پکې اصغر چیما دی پکې عمران خټک صاحب دی پکې شیرخان لالا دی پکې کرینه جان دی پکې نو ډېر ښه اداکاران دي په حسین سواتی صاحب دی پکې دا فلم ریکارډینګ ډېر زر مکمل شي او د دې بیا نه بعد چې کوم دی ایډیټینګ دی بیا ډبینګ دی دا یې فرصت نه چې دا وځي نو دا بیا ریلیز کیږي نو د انتظار کوي.